د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر ګلبدین نایب ولسمشر غني ته نږدې کس سره لیدلی دي چې ولې ورسره لیدلی دي، څه خبرې یې ورسره کړې دي، د کومو خبرو لپاره یې ورسره کتلي دي، ټول معلومات په دغه ویډیو کې درکوو. که هر چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د سپورټي معلوماتو لپاره یې سبسکرایب کړئ. د افغان ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر او لوبغاړی ګلبدین نایب د ولسمشر غني ستر سلاکار او د هغه له نږدې کس ډاکټر فضل فضلي سره لیدلی دي. ښاغلی ګلبدین په خپل رسمي ټویټر باندې په یو ټویټ کې د ولسمشر غني سلاکار او هغه ته نږدې ګڼل کېدونکی شخص ډاکټر فضل فضلي سره خپل دوه انځورونه خپاره کړي دي او ورسره یې لیکلي دي چې دا ډیره ښه ناسته وه. د افغانستان کرکټ بورډ تر نړیوال جام مخکې د ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان بدل او په ځای د یو ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نایب لوبډلمشر وټاکه. هغه په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مشري وکړه، خو بدبختانه افغان لوبډلې په نړیوال جام کې په خپلو 9 لوبو کې هیڅ لوبه کې بریا خپله نه کړه. کله چې افغان لوبډله له نړیوال جام بیرته راستنه شوه، نو کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د 3 واړه فارمټونو لپاره رشید خان لوبډلمشر وټاکه او اصغر افغان د هغه مرستیال کړ. یاد دې وي چې له نړیوال جام مخکې د ټیسټ لوبو لپاره رحمت شاه او د 20 اوریزو لوبو لپاره رشید خان لوبډلمشر ټاکل شوی وو، خو اوس په ټولو فارمټونو کې رشید خان لوبډلمشر ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ته پاکستان کې د افغان سفیر او د کرکټ بورډ پخوانی چیرمن عاطف مشهد د بورډ د غړي په حیث بیرته راتګ باندې خلکو ډېرې نیوکې وکړې او تورونه یې ولګول چې په کرکټ بورډ کې سیاسي لاسوهنه پیل شوې ده. تېره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د BBC پښتو تلویزیون سره په خپله یو مرکه کې ویل چې که چېرته په کرکټ بورډ کې سیاست راشي نو زموږ کرکټ به هم د زیمبابوې په سرنوشت اخته شي. نوموړي په خپله مرکه کې زیاته کړه چې دی هڅه کوي چې چارواکي پوه کړي چې کرکټ په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، ځکه چې دا د کرکټ نړیوالې شورا خلاف خبره ده او د کرکټ نړیواله شورا هم ټول هیوادونه په دې پوه کړي دي چې خپل کرکټ دې له سیاست بهر وساتي. ډیره مننه، ښې شیبې.